حقانی د شرعي حدودو جاري کول شرعي امر دی او باید پلی شي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ. د کورنیو چارو وزارت سرپرست خوست کې د یوې مدرسې فراغت مراسمو کې ویلي په هیواد کې د شرعي حدودو د پلي کېدو اړوند پر عامه پوهاوی ټینګار کړی. سراج الدین حقانی ویلي چې تعریضي سزاګانو ورکول د اسلامي امارت چاره نه بلکې د شریعت امر دی چې باید پر ځای شي. نوموړي له دیني عالمانو او لوستو کسانو وغوښتل چې په دې اړه کرکې مخه ونیسي او عامه پوهاوی وکړي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وویل زموږ مبلغین ورونو او دیني عالمانو باید دین او د دین اصول تر خلکو ورسوي او اوس نفرت د دې تعریضي سزا د ورکولو پر مهال ډیریږي. دوی دا فکر کوي چې دا د اسلامي امارت کړنه ده، خو نه داسې نه ده او داسې پوهول یې په کار دي چې دا د الهي کړنه ده. په دې غونډه کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست بیا ځینې کړۍ د اسلامي امارت پر وړاندې پر منفي تبلیغاتو تورنوي. خلیل الرحمن حقانی زیاتوي چې د اسلامي امارت حکومت ټولګډونه او مسلکي دی. د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی زیاته کړه اول اسلامي نظام راوستل او بیا ټول شرعي احکام پر ملت تطبیق کول چې په ټوله نړۍ کې مثال نشته، خو بیا هم ځینې منفي تبلیغات او فکر کوي چې اسلامي امارت مسلکي او افغان شموله نه دي او دوی د افغانستان پر کلتور او عنعناتو نه دي خبر. هغوی چې د داسې فکر هغه خپله غیر مسلکي دي چې په دیني عالمانو او اسلامي امارت ته بد نظر ګوري. په دې غونډه کې د کورنیو چارو وزارت سرپرست پر خلکو غږ وکړ چې اسلامي امارت دې د نړۍ له پرمختللو هیوادونو سره نه پرتله کوي او حکومت ته دې ډیر وخت ورکول شي.